سوال: که د غسل څخه وروسته مني راغلل، آیا دوهم غسل واجب دی که نه؟ که غواړئ چې په دې مهمه او ضروري مسله ځان پوه کړئ، نو همدغه ویډیو راسره وګورئ چې په دې ویډیو کې تاسې ځواب پخپله وګورئ. له هر څه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې تاسې به روغ او جوړ وئ او په دغه مهمه مسله به ځان پوه کړئ. که چینل مو نوي سبسکرایب دا هم در سره سبسکرایب کړئ. سوال: د غسل څخه وروسته مني راغلل، آیا دوهم غسل غواړي که نه؟ ځواب: د غسل وروسته د منیو راتلل دوه حالته لري. اول: که چیرې د انزال څخه وروسته یا خوب وشي او یا بولې وشي یا تګ وشي بیا غسل وشي او وروسته تر غسل بیا مني راشي، په دغه صورت کې دوهم غسل نه دی واجب. دوهم: که چیرې د انزال وروسته نه خوب وشي، نه بولې وشي او نه هم تګ وشي، بیا غسل وشي، د غسل وروسته بیا مني راشي، په دغه صورت کې دوهم غسل واجب دی. یعنې د غسل وروسته د منیو راتلل په دوه ډوله دي، چې په یو ډول کې غسل واجبېږي او په بل ډول کې غسل نه واجبېږي. نو په دې هیله چې تاسې به په دې دواړو مسلو باندې پوه شوي وئ او خپل مشکل به مو حل شوي وي. د نورو ویډیوګانو لپاره راسره اوسئ، زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. مننه.